د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته مو هرکلی کوم. طالبانو د ویانا غونډې ګډونوالو سیاسي پاسپورتونه لغوه کړي. د طالبانو بهرنی چارو وزارت د یو مکتوب په خپرولو سره د ویانا د اتریش غونډې د ټولو ګډونوالو سیاسي پاسپورتونه لغوه او تر دې وروسته بې اعتباره اعلان کړل. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د ویانا غونډه په غبرګون کې دغه کار کړی دی. په اتریش کې د ولسي جرګې پخواني غړي د مقاومت جبهې رهبري او ګڼ سیاسیون راټول شوي وو او له طالبانو سره یې د سیاسي او نظامي تعامل پر لارو چارو خپلمنځي بحث وکړ. پر باګرام زندان د طالبانو مستند فلم مجاهد وایي امریکایانو غوښتل جاسوس یې شم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغان فلم ادارې د باګرام زندان په اړه د یو مستند فلم د جوړولو خبر ورکړی. د افغان فلم ادارې لپاره د طالبانو معرفي شوی رئیس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د باګرام زندان مستند فلم چې د افغانستان د 20 کلن اشغال د ظلم جبر او استبداد په کیسه کې د افغان فلم ریاست جوړ کړی په څو ورځو کې به نندارې ته وړاندې شي. نوموړي د یاد شوي فلم ویډیو اعلان هم خپور کړی دی. د دغه اعلان په ترڅ کې د طالبانو د ادارې عمومي ویاند ذبیح الله مجاهد چې په باګرام زندان کې د بندي پاتې شوی و د خپلو خبرو په یوه برخه کې وایي چې امریکایانو ورڅخه د جاسوسۍ غوښتنه کړې وه. هغه همدارنګه وایي امریکا او ناټو سره جګړه د ټکنالوژۍ او ایډیالوژۍ ترمنځ جګړه وه. څه موده مخکې یو شمېر چینایي مستند جوړونکو ویلي و چې طالبانو سره په ګډه په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو 20 کلن حضور په اړه ځینې مستند فلمونه جوړوي. د چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې د طالبانو د داسې چارو تر شا تر ډیره د امریکا مخالف هیوادونه ښکیل دي او طالبان په دې تصور چې ګواکې د امریکا او ناټو خلاف خپل بری لمانځي. افغانستان د نړیوالو قدرتونو د یو خطرناک نیابتي جنگ په میدان بدلوي. د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح به هره میاشت د جلسې 6.5 په نامه 450 میلیونه افغانۍ د ملي امنیت له بودیجې څخه اخیستې. عبدالستار حسیني په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي ویلي دي چې امرالله صالح د سهار د 6:30 بجو د جلسې په نامه د امنیت ملي څخه هره میاشت 450 میلیونه افغانۍ اخیستې. د جلسې 6.5 په نامه دا پیسې به په داسې حال کې اخیستل کېدې چې په دې مهال په کابل کې جنایي جرایم په ځانګړي ډول وسلوال اغلاوې په اوج کې وي او د امرالله صالح د یادو جلسو سره بیا هم پکې د پام وړ کموالی رانغی. د پخواني حکومت د چارواکو د فساد دوسیې ورځ تر بلې لا واضح کیږي. تازه په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي د امرالله صالح د یو لوی فساد څخه پرده پورته کړې ده. د ولسي جرګې دغه پخوانی غړی وایي چې صالح به هره میاشت د جلسې 6.5 په نامه 450 میلیونه افغانۍ د ملي امنیت له بودیجې څخه اخیستې. بلخوا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاصي لیکلي دي چې د سقوط په ورځو کې امرالله صالح او د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج د یاد ریاست 80 میلیونه ډالره بودیجه غلا کړه او په خپل منځ کې وویشله. بنټ وایي د پنجشیر اسیرانو وژل رښتیا ښکاري. د نړیوالو معیارونو په اساس د پنجشیر کې د محکمې له حکم پرته وژنې وڅېړل شي. په پنجشیر ولایت کې د جنګي اسیرانو وژلو د ادعا څېړلو په اړه د طالبانو دفاع وزارت تر څرګندونو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو برخې ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دي چې دغه څېړنې باید د نړیوالو معیارونو مطابق ترسره شي. طالبانو حکومت دفاع وزارت د سپتمبر په 18 د وږي په 25 په پنجشیر ولایت کې د جنګي اسیرانو وژلو په اړه ټولنیزو رسنیو کې خپرو شو ویډیو ته په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې وویل چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي له څو ورځو راهیسې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرېږي چې ګواکې مجاهدینو پنجشیر ولایت کې د جنګي اسیران وژلي. البته په دې اړه چې آیا دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانۍ د پنجشیر ولایت اړوند دي او که نه جدي څېړنې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو برخې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ دغه څېړنو ته په اشاره ویلي چې طالبان د خپلو سرتیرو د اقداماتو مسؤلیت لري. د سعودي پراختیایي صندوق پاکستان ته د 3 میلیارډ ډالرو امانتي پیسو لیږد پیلوي. د سعودي عربستان پراختیایي صندوق د پاکستان مرکزي بانک ته د هغو 3 میلیارډ ډالرو لیږد پیلوي چې دواړه هیوادونو کال وړاندې پرې هوکړه کړې وه. د سعودي پراختیایي صندوق او د پاکستان مرکزي بانک تیر کال کراچۍ کې هوکړه کړې وه چې د سعودي د پراختیایي صندوق 3 میلیارډ ډالر شتمني به
د پاکستان په مرکزی بانک کې د هغه هیواد د بهرنیو اسعارو د زیرمې په توګه ساتي. د پاکستان د دولتي بانک اجرایوي رئیس ډاکټر رضا باقر ویلي و چې دا هوکړه به د پاکستاني روپیو د ارزښت په ساتلو او دغه راز د کرونا وبا له کبله د رامنځته شویو اقتصادي بحرانونو په هواري کې له دوی سره د پام وړ مرسته وکړي. د هوکړې له لاسلیک کېدو نږدې کال وروسته اوس بیا د پاکستان مرکزی بانک ویلي چې د سعودي پراختیایي صندوق پاکستان ته د 3 میلیارډ ډالرو لیږد پیل کړی دی. پوځل وايي راتلونکي کال کې به د نجونو ښوونځي تړلې پاتې نشي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سیاسي مرستیال مارکوس پوځل په کابل ښار کې د نجونو له یو لومړني ښوونځي لیدنه کړې ده. یونما ویلي چې پوځل د یاد ښوونځي له زده کوونکو سره ژمنه کړې چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو راتلونکي کال په ټول افغانستان کې د نجونو هیڅ ښوونځی تړلی پاتې نشي. پوځل له ښځینه زده کوونکو سره دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې د اسلامي امارت له لوري د نجونو پر زده کړو لګېدلي محدودیتونه پرون 1 کلن شول. د اسلامي امارت چارواکي که څه هم وایي چې ډیر ژر به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو دا نه وایي چې ډیر ژر به یې څومره وخت ونیسي. د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوی او د اسلامي امارت اعتماد ته یې دروند زیان اړولی دی. زيلينسکي وایي د روسیې پر وړاندې به خپلو بریدونو ته زور ورکړو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلينسکي په خپله خاوره کې پر روسي ځواکونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. اوکراین په اوس وخت کې له روسیې سره مذاکرات بې معنا بللي دي. زيلينسکي په یوه ویډیو پیغام کې د دغه هیواد په خاوره کې د روسي ځواکونو پر ضد د تازه بریدونو خبر ورکړی دی. نوموړي ویلي چې شاید داسې ښکاره شي چې د یو لړ ترلاسه شوو بریالیتوبونو وروسته به جګړه ارامه شي، خو داسې نه ده او سکون یا دمه به ونه کړي. د زيلينسکي په خبره د ماریپول، خیرسون او میلتپول د بیرته نیولو په خاطر راتلونکو بریدونو ته تیاریانې روانې دي. زيلينسکي وایي پوځ یې د دغه هیواد په ختیځ کې د یو پل پر رغونې کار پیل کړی دی څو وکولی شي لا زیات پرمختګ وکړي. فایق وایي له زده کړو د نجونو بې برخې کول ملي خیانت دی. هیواد کې د نجونو ښوونځیو له 1 کال تړل کېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د دایمي استازولۍ سرپرست له ښوونځیو د نجونو بې برخې کول ملي خیانت بللی دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق دوشنبه سهار د وږي په 28مه یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له زده کړو بې برخې دي. د فایق په وینا افغانستان کې ښوونځي په داسې حال کې تړلي دي چې دغه هیواد بشري مرستو ته اړ دی او له بېوزلۍ د خلاصون لپاره لوستو کسانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له زده کړو د نجونو بې برخې کول د یو هیواد د راتلونکي پر وړاندې ظلم بللی دی. تېره ورځ په افغانستان کې د 6 ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو 1 کال پوره شو. درنو لیدونکو او اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.